نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک سلسلہ شروع وا. ہجرت نہ پس پا سلورم ہجرے دا سفر پا میاش کے یو ډیرا عظیم واقع پیښ شوې ده چې د صحابو سره یو ډیر لوی ظلم شوی دی او واقع داسې وه چې مکې ته نږدې یو علاقه ده د غطفانیانو قبایلي خلک پکې اوسېدل. داغی و مشر سڑے ابو برا مدینہ شریفے تراغے و نبی علیہ السلام لے تحفہ تحائف او ڈالے روڑے. حضور پاک داغ چے حالات و توقتل نو آغا تحفیت قبول نکڑا او دعوت ورکد اسلام چے تا مسلمان شا ایمان روڑا بیا بدی مونگ دا تحفہ قبول کو. هغه ورته په جواب کې وی ابو برا چې زه خو ایمان نه راوړم خو یو مشوره دله در کوم او هغه دا چې که تا ماله صحابه راکړل خپل ملګري چې دی خپل قوم ته بوځم او زما قوم ته هغوی د اسلام دعوت ورکي نو ممکن ده چې زما ټول قوم خدای مسلمانان کی او که زه اوس اسلام قبول کم او بیا لاړ شم نو بیا به زما قوم وایي چې دا تا مصلحت کړی دی او مسلمانانو سره سمجوته دی کړې ده بیا به زما خبره ونه مني. خو که تا څه کسان راکړل او هغه کسانو هلته دعوت ورکړ تبلیغ د اسلام یې وکړ هلته به زه بیا مسلمان شم. آواز بوکم چې خلکا راځي دا خلک رښتونی دي او دا پیغمبر هم رښتونی دي زم ایمان راوړم او تاسو هم ایمان راوړئ نو هغه به بیا ډېره فایده به وي زما ټول قوم به مسلمانان شي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې زما ستا په قوم یقین نشته هسې نه چې زه ملګري درکم او ما سره چرته ستا قوم سازش وکړي او دا ملګري راله مړه کړي ده ورته وي چې د قوم مشر زما واره دی بل څوک نه دی او زه ذموار یم. هېڅ فکر چې ونه کې د دغې خپل قوم د دې قوم خپل نوم بنو عامرو او غطفان ډېره لویه علاقه ده او دې کې ډېر غټ غټ بدماشان به اوسېدل ځای په ځای واړه واړه کلي او وړې وړې قبیلې وې او ډېر سخت خلک و په لاره چې به قافلې ترې شوکې به یې کولې قافلې به یې لوټ کولې اجرتي قاتلانو
خلقو چې به کلم په کریسو جنگ له بوتلل د دینه به یې بوتلل نو چې کوم غټ کلي پکې بنو سلیم و رعل و زقوان دا دغلته کې واړه واړه غټ غټ کلي و وړې وړې قبیلې وې او غټ غټ کلي و نو د دې د دې قوم مشر د دروارو عامر ابن طفیل دی ورته وایي چې زما رواره د کلي مشر دی او زی ذموار یم هېڅ فکر چې ونه کوي نو حضور پاک ولا اویا کسان قاریان ورکړل داسې مبارک خلک یې ورسره کړل چې د هغوی نه مبارک نور څوک نو ولې په دغه وخت کې یو خو د قرآن شریف حافظان او قاریان چې د صفې د پیغمبر علیه السلام د صفې د مدرسې طالبانو د حضور پاک نه به قرآن زده کو او احادیث مبارکه به زده کول او دریم دا و چې دروازې به یې روجې نیولې د شپې به یې منځونه کول او څلورمه ډیوټي دا وه چې دروازې سره د روجې به تلل صحرا ته او ځنګل ته نو خشاکونه به یې راغونډول نو مازدیګر ماښام به یې هغه په مدینه کې خرڅ کړل نو چې کمې پیسې به یې وګټلې نو په هغې به یې د حضور پاک د صفې طالبانو له د ډوډۍ موډۍ بندوبست کو چې چا به کار قصب نشو کولی هغه غریبانان طالبان د حضور پاک صحابه او هغې له به یې ډوډۍ او د ترکارۍ مرکارۍ انتظام کو نو ګور او بیا به یې د شپې څه لږ خوب وکړو ټوله شپه به لګي او قرآن به یې زده کو او د پیغمبر علیه السلام حدیث به یادول او منځونه به یې کول داسې مبارک خلک غریبانان عجزانان د چا کور و دغه مدینه کې او څوک د بار نه مهاجر راغلی او په دا صفه کې دیره نو ډېر پاک خلک و صرف صحابه پاک خلک دی خدا پکې ډېر ناشنا قاریان دیندار او صالحان او یا کسان و سره حضور پاک ولیږل دی ابو برا سره وی دا لکه ګورې ذموار به تی وی بیغم اوسه صاحب چې دوی څنګه راشي او زما قوم ته دعوت ورکړي نو زه به هغه وخت سره د اسلام چغه ووایم زما قوم به م خدای مسلمانان کړي نو نبي علیه السلام خو په دې باندې حرص و چې خدای پاک دا کافر مسلمانان کړي دی چې څنګه لاړل دا اویا کسان نو دوی یو ځای کې د یو غونډۍ شاته دیره شو یو صحابي حضرت حرام ابن ملحان رضی الله عنه هغه له پیغمبر علیه السلام یو ختم ورکړی وی د ده د قوم چې کوم مشر دی ردرواره عامر بن طفیل هغه له به زما دا ختم ورکړي که خدای دا مشر مسلمان که ټول کار به سم شي دی یو څو کسان لاړل د نورو مسلمانانو ته وی تاسو دلته کښېنئ او زه د حضور پاک دا خط وړم د قوم دی مشر لا که خدای هغه مسلمان که نو تاسو هم بیا راځئ او که چرته هغه مسلمان نشو او زه یې چېرته مړ کړم نو تاسو خو به بد شئ که نه وی ډېره ښه دا کومه ستا ده چې ورپسې راغلي ابو بره دا ورسره شو لاړ ویرواره دا یو څه خلک راغلی د مدینې نه او د دوی چې کوم مشر دی محمد صلی الله علیه وسلم د هغه یو خط یې راوړی دی ستا په نوم دا خط وګوره خط یې وکت خط کې ورته حضور پاک لیکلي چې ته مسلمان شه د اسلام او د ایمان دعوت در کوم الله به کامیابي درکړي او د دې بوتان او د دې څیزونو عبادت پرېږده د یو الله عبادت وکړي هغه چې خط وکت بس بلوه شو او یو سړي ته اشاره ورکړه وی وه دا سړی په توره په نیزه بلکې د مخکې نه ورته سړی تیار کېنولی هغه ته پته وه سازش و بس هغه کافر نیزه اوچته کړه دا حرام رضی الله عنه خو لګیا د ده سره خبرې اترې کوي هغه نیزه اوچته کړه دا صحابي یې پې وو او چې د شان یې په نیزه وو دومره سخت یې وو چې د نیزې هغه اوسپنه ته دې سینې ته بار راوته وینه ته وبهېده دې صحابي یو چل وکړه دا هغه وینه چې ته بیږي هغه لاس کې داسې راواغېشت او په دې مخ یې ونسته وینه یې راواغېشته او په دې مخ یې ونسته او وی فزت ورب الکعبه زما د په رب د کعبه قسمې چې د کامیاب شم د کامیاب شم ولې ځکه مسلمان چې مړ شي او په جهاد کې مړ شو شهید ورته وایي بیا د کافر مقابله کې مړ شو شهید ورته وایي او د شهید خو د خدای په ډېر لوی مقام دی صحابه خو به غوښته د خدای نه شهادت
هغې به وایي دومره په لرې لاره چې جنت ته ځو نو په لنډه به لاړ شو که نه مونځ به کوو روجې به کوو او سی به د نارواو نه به ځان ساتو دا خو ډېر اوږد مدل دی راشه په لنډو کې به ورشو او مقابله چا سره ده زما وروڼو مقابله د الله او د رسول ډیرکټ دشمنانو سره ځکه دغه هغه خلک و چې د حضور پاک سخت دشمنانو او د الله د دین دشمنانو بت پرستو بتانو ته به سجدې کولې مشرکان وینې په دې مخ باندې وشیندله او چغې کړې رفست ورب الکعبه زما دې په رب د کعبې کې زه کامیاب شم کافر حیران دی چې سړی مري دا خو ناکامي ده او دی وایي زه کامیاب شم دې کې څه چل شته بس هغه ارواره ورته ووایي چې هغه تره ارواره ته ووایي چې دا خو دې زیاتې وکړه دا خو دې ظلم وکړه هغه وی نه ظلم مې نه دی کړی قوم ته یې وی راپاسئ او چې ده سره نور کوم مسلمانان دي چې هغه مړه کړو قوم ورته وی دې تره یې ورته ووایي چې نه بلکل به زما یو قسم نه پاسئ د هغې وجه دا ده چې ما د دوی د مشر سره په مدینه کې عهد کړی دی وعده مې کړی ده زه ضامن یم ذمواري اخیستې ده نو زما امن ته به نقصان نه رسوي دا اروارې وي ښه چې دا قوم را سره نه پرېږدې ته ګوره چې زه څه کوم زر لاړ په اس سور شو ګیر چاپېره قبایل یې راغونډ کړل او هغه او یو کسو مسلمانانو پسې لاړه څه کم او یا کسانو او هغه ټول شهیدان کړل یو یې پکې پرې نه صرف یو دو کسه پکې غریبانان بچ پاتې شو هغې دغې وخت کې څاروله ګیا لتلي ګیا راوړله هغوی چې ولیدل ملګرو ته ویې لکه سلانجه پېښه ده وی څنګه وی دا قارغان او دا مارغان تاویږي را تاویږي د قارغان او مارغانو نه معلومیږي چې زموږ ملګرو سره څه دوکه او زیاتې شوې دی هلکه شکیان شو چې رالل دا څه کم دو درې کم او یا کسان صحابه کرام ټول په میدان کې شهیدان پراته وینو کې لت پت پراته خدای پاک دا څه ظلم شو بس هغه یو وی چې زه خو هم ورځم پې پرېږدمه نه بس دا شهیدان شو زه یم پکې شهید شم که یو مې پکې مړ کړو که دوه کافران مې مړ کړل څه خو به وکړم که نه به هر کیف هغې کې هغه یو هم غریب شهید شو هغه یو پکې جمدې پاتې شو داسې جمدې پاتې شو چې هغه دغه د قوم مشر یې وی چې ما یو منښته کړې وه چې عمره یې به ازادوم نو هلکه ودرېږدلی سر وخوره وي ته مې پکې آزاد کړی او یو کس پکې غریب بل چېته بچ پاتې شوی و زخمیانو کې و هغې پې ګمان دا کړی و چې دا مړ دی حالانکې هغه بیا وروستو په هوش کې راغی جمدې پاتې شو دا اویا کسان چې کم فقرا مسلمانانو جامې به نه وي احادیثو کې راځي د غریبانانو به جامې نه وي لنګ به یې و کمیس پېنو او که د کمیس په ځای به څادر تاو کړی نو هغې ته به هم غټې غټې ټوټې لګېدلې او دغه د حضور پاک د جومات طالبانو قرآن زده کوه حدیث زده کوه او د ورځې روجې او د شپې د الله عبادت او تلاوتونه کوه او دغه د ځنګل نه خشاک به یې راوړو په هغې به یې د ملګرو خدمت کوه یو کس پکې و عامر ابن فهیره رضی الله عنه دا هم په دې شهداو کې دا چې کم د قوم مشر دی عامر ابن طفیل دا چا چې سازش وکړو دا صحابه شهیدان کړل هغه د چا نه تپوس وکړو هلکه وایي دا لاش د چا دی هغې ورته وایي دا د عامر ابن فهیره دی وی ولې وی چې دې ما کله مړ کړو وی ما په دې خپلو سترګو دې ولید چې د لاش اوچت شو اسمان ته ورسېد ما ولید چې اسمان ته لاش ورسېد او بیا د اسمان نه واپس د لاش راغی او دلته پرېوت دا ما په دې خپلو سترګو ولید دا څوک دی وی دا عامر ابن فهیره دی عامر ابن فهیره د حضرت ابوبکر صدیق غلامو او دا هغه کسو چې د پیغمبر علیه السلام او حضرت ابوبکر کله مدینې ته هجرت کو دی خدمت کړی په لاره د څلورو کسو چې کومه قافله وه یو نبی علیہ السلام یو حضرت ابوبکر او یو لارښودونکی عبدالله ابن ورقط یو ورسره دا عامر ابن فهیره په ټوله لار د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق خدمت کوي هغې دقه صله ولا خدای پاک ورکړه بلکې جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې یو روایت نقل کړی دی ادا چې د ده دا لاش بیا خدای پاک اوچت کړ او اسمان ته وخېجم د ده دا لاش سیوطي صاحب لیکلی دی او د نورو
چې څومره صحابه کرامو د هغې لاشونه پاتې و په ځمکه د ده لاش چته چا په سترګو نه لید چې هغه لاش یې څه شو، هېڅ پته نه لګي د لاش. او کافر په خپله تصدیق کوي چې هغه مشر د کافرانو چې مې لاشونه چې اسمان ته، بلکې په بخاري کې عجیبه روایت دی، هغې کې دا راځي چې لاش یې ما ولیده چې د اسمان نه موچت شو، اسمان د ده د لاش لاندې پاتې شو، لاش یې اوچت لاړ. دغه کافر په خپله تصدیق کوي د قوم نه مشر. حضور پاک ته چې پته ولګېدله نو 40 ورځې د سار په مانځه کې دوی پسې خیرې وکړئ، دعای قنوت داسې خیرې یې ورپسې وکړئ، خدایه وی دا خلک هلاک کړي، خدایه عصیه قبیله ده ستا او زما خلاف ورزي او کړه د حکم، خدای ته هلاک کړي، خدای فلانکې قوم هلاک کړي، فلانکې قوم هلاک کړي. دومره حضور پاک چته دردمن نو لکه په دې کې دردمن شو، مسکینان فقیرانو په دوکه شهیدان شو. بیر معونه دغه علاقه کې یو کوی دی، د هغې په غاړه باندې دا غریبانان شهیدان شوي، نو دې ته غزوه بیر معونه وایي او سریة القرام ورته وایي، ځکه دا غریبانان قاریانو او حافظانو. نو 40 ورځې حضور پاک د سار په مانځه کې د دویم رکعت په آخر کې د رکوع نه پس به قنوت نازله وي، خیرې به مانځه کې کولې او صحابه هم ورسره امین. دی چې کله خدای ته مخامخ شو، ګوره د شهید عجیبه مقام قرآن شریف کې الله وایي چې کم سړی د الله په لار کې شهید شو دی ته به مړه نه وایي، بل احیاء دا جمدی دی ولکن لا تشعرون، تاسو پې نه پوهېږئ، تاسو ته پته نه لګي چې الله ته کله ور مخامخ شو. نو رب او دې کې یو بل کسو د هغه نوم و عامر، دا عامر ابن فهیره. دی چې کله شهید کو، دا چې ما درته وویل چې اسمان ته لاش پورته شو، دی چې کله شهید کو نو د یو کافر جبار د هغه نوم و جبار ابن سلمه، هغه په توره وو. نو وی چې دی هم کله په توره وو نو دم د خولې نه یو چغه وایسته، فزت والله، زما د قسم په خدای وي چې کامیاب شو، دم د خولې نه دا چغه وایسته. نو یو کافر و ضحاک ابن سفیان هغه وی چې لکه دی څنګه وی چې فزتو والله کامیاب شم. سړی خو چې مړ شي نو بیا خلک وی چې لکه دا سړی ناکام شو، مړ شو او دی کامیابی وی. نو چې دا لاش یې ولید چې لاش یې اوچت شو، هغه ضحاک ابن سفیان خدای پاک مسلمان. حضور پاک چې دی کله جنت ته لاړل، خدای ته مړ شو، الله ته مخامخ شو، رب العالمین ورته څه وایي؟ وی وایه څه دله درکم، څه غواړئ چې تاسو له درکم؟ دی ورته څه وایي؟ وی الله مونږ چې څه غواړو رابکې؟ وی او وی ښه بیا هم دنیا ته ولېږه چې ستا لار کې یو ځل دغسې شهادت بیا حاصل کو، بیا مو ولېږه چې دغسې شهادت بیا مو حاصل کو، یو ځل هم بیا ولېږه. الله وی نه دا خو زما فیصله ده چې یو ځل سړی مړ شو بیا به دنیا ته نه ځي. وی ښه زمونږ یو پیغام خو زمونږ ملګرو ته ورسوه کنه. وی دا به ورسوم. څه پیغام رسول غواړئ؟ وی زمونږ ملګرو ته، صحابو ته، حضور پاک ته دا پیغام ورسوه: لقد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، چې موږ د خپل رب سره ملاقات وکړو، الله موږ نه خوشحاله دی او موږ د الله نه خوشحاله یو. نو حضرت جبریل علیہ السلام د دې دا خبره د قرآن شریف د آیات په شکل کې راوړه. نبی علیہ السلام ته د قرآن شریف دا آیات و مخ کې بیا منسوخ التلاوت شو. نو نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام دا راوړو چې هغه ستا او یا کسان شهیدان هغې وایي چې لقد لقینا ربنا، موږ د خپل رب سره ملاقات وکړو، فرضی عنا، الله موږ نه ډېر خوشحاله دی، ورضینا عنه، موږ د خدای نه ډېر زیات خوشحاله دی. دا به قرآن کې صحابو لسته د آیت په شکل کې. نو بعضې آیتونه منسوخي، بیا الله تعالی رستو منسوخ کړو. وی ښه الله دا خبره خو دې زمونږ ومنله. الله وی ښه نو دا یوه خبره تاسو سوال وکړو د دنیا د تلو، دا خو زما فیصله ده،
چې دنیا ته یو سړی یو ځل مړ شو نو زه دنیا ته واپس نه لیږم. حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي وی شهید له چې الله په جنت کې کمی مرتبه ورکړي شهداو له دی به د خدای نه دا غواړي چې الله ما دنیا ته یو ځل بیا ولیږه چې شهید شم، او چې شهید شم نو بیا مې جم دی که دنیا ته مې ولیږه چې یو ځل بیا شهید شم، او چې بیا شهید شم نو بیا مې یو ځل جم دی که الله چې ستا په لار کې یو ځل بیا شهید شم. د شهادت هغه مرتبې به دې ویني. د هغې د وجې مې د الله په دربار کې دا سوالونه الله ورته وایي چې دا سوال خو نه قبلېږي ځکه چې یو ځل فیصله ما کړې ده چې سړی مړ شو دنیا ته بیا نه دی. خو دا ستاسو درخواست دا دویم دله قبلوم دا ستاسو خبره به د قرآن په شکل کې د آیت په شکل کې لاړه شي نبي علیه السلام له. خو زه دله خپل یو نعمت در کوم، یو انعام دله در کوم چې دا انعام به ما چالم نی ورکړی. دې شهداو ته وایي الله هغه څه انعام دی. وی ګورم ما ته چې خلک څومره ګوري نو پرده کې ما ویني، د پردې نه بغیر ډیرک نیغ په نیغه ما څوک نشي لیدلی، او نن تاسو ته ځان بغیر د پردې نه ښیم نیغ په نیغه زما د دې مخ مبارک ملاقات وکړي. دا یو غټه واقعه په 4مه هجره کې د حضور پاک د صحابو سره پیښه شوه. تاسو یقین وکړئ د شهادت د نبوت څومره لویه مرتبه پیغمبري، او بیا د رسالت مرتبه د نبوت نه موچته ده، او حضور پاک ته الله نبوت هم ورکړی د رسالت هم ورکړی. ډېره غټه مرتبه ده. د رسالت نه پس د نبوت مرتبه، د نبوت نه پس د صدیقیت مرتبه، د صدیقیت نه پس د شهادت مرتبه ده. 4 نمبر لاندې مرتبه ده. او د حضور پاک دومره لویه رتبه ده چې یو الله نه مرتبه لاندې باقي د ټولو نه خدای چته مرتبه ورکړي. مخلوق کې د ټولو نه لویه مرتبه ده، لیکن تاسو یقین وکړئ چې نبی علیه السلام په خپله د الله نه شهادت غوښتی دی، او داسې شهادت یې نه دی غوښتی. وایي د الله نه دا غواړم چې که زه شهید شم او بیا جم دی شم، بیا ستا لار کې وجنګېږم، بیا شهید شم او بیا جم دی شم، او بیا ستا په لار کې وجنګېږم او بیا شهید شم. نو طالبان دلته سوال کوي چې حضور پاک له ډېره لوړه مرتبه خدای پاک ورکړې ده، نو دغه لویې مرتبې سره شهادت د نبوت او رسالت نه خو لاندې درجه ده، نو د شهادت سوال ولې کوي؟ زمونږ علما لیکي وایي بعضې وخت کې یو شي مرتبه کې کمی خوند پکې وي، لکه یو سړي د چرګ پولو پروت دی او سره کړې غوښه هم ورته پرته ده، مثلا اعلی شی ورته پروت دی، خو دی بیا هم چټني غواړي. هلکه یو چټني څه چې دی، خو یو ټماټر دی او پکې یو مرچکې ور لړه کا او ټکوه، دا پودینه پکې ور واچوه، یو 2-3 ټسه نو چټني ټوله د 1 روپۍ نه جوړېږي، د 2 روپو نه جوړېږي. چرګ پولاو سره کړې ورته پرتې دی او دی بیا مو لکه چټني پکې نشته، نو چټني په هغه چرګ پولاو نه ډېر لاندې شی دی، خو یو خوند دی پکې چې سړی خامخا په ډوډۍ کې غواړي. دقه رنګې د شهادت مرتبه د نبوت او رسالت نه ډېره لاندې ده. بیا پیغمبر علیه السلام ولې تمنا او ارمان کوي؟ خوند او ټیسټ دی پکې. قرآن شریف کې الله وایي چې تاسو پام کوئ په شهداو د مړو ګمانو نه کې بل هم احیاء جمدي دي. یو ځای وایي ولکن لا تشعرون، تاسو پرې نه پوهېږئ. فرحین بما آتا، الله چې دوی له څه ورکړي په هغې به خوشحال. بل ځای وایي عند ربهم یرزقون، خدای روزي ورکوي. دا غټه واقعه د بیر معونې په 4مه هجره په سفر کې شوې ده. دې نه یو کس عمرو بن امیه رضی الله عنه هغه چې کوم جمدې پاتې شو، هغه غریب په لاره را روان دي، توره ورسره ده، ډېر پریشانه دی چې خدایا یو کم او یا مرګري مې مفتو کې شهیدان شو. د چا مخ کې چې یو کس به وینو کې اوتله پیږي او پرت پروت وي، د هغه په زړه څه تېرېږي. نو په لاره را روان دی او د دې قوم یو 2 کسه وله په مخې له ورغل. نو د دغې بنو عامر د دې ظالمانو د قوم 2 کسان په مخه ورغل. هغې 2 ته دا پته نه وه چې دې د کوم ځای نه را روان دی او څه شوي دي، او ده ته دا او ده خو بس هغه 2 کسانو سره سلام کلام وکړه، ځان یې پرې غلی کړو. یو طرف ته کېناست، خو چې هغه 2 ستړي اوده شو که نه،
د وی راشه د دې دوو کسو قوم خو زما یو کم او یا مفتو کې شهیدان کړل، راشه یو دوه خو پکې مړه کړل. توره یې راواغېسته او ټس وه دواړه یې مردار کړل. چې دواړه یې مردار کړل راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم. حضور پاک ته الله مخکې اطلاع ورکړې وه چې دې راغې ټوله قصه یې ورته وکړه. صاحب داسې وشو، خو بدل مې پکې دی یو دو نه واغېسته. په لاره راتلم د قوم یو دوه کسان یو، همې وله مړه کړل. نبي علیه السلام ګوره انصاف ته ګوره، که بل څوک ووایي به چې زنده باد توره دې وکړه، دوه خو دې پکې بېغمه کړل. که زمونږ په وطن کې تاسو نه ګورئ خلک د یو په دی بل نه وجني، دا ظلم دی. یو په دی بل وجني، د دوی په دی پلار وجني، د پلار په دی زوی وجني، د رور په دی رور وجني، لرې لرې یو بل په دی وجني. حضور پاک که بل څوک ووایي به چې زنده باد ډېر زبردست کار دی وکړه. نبي علیه السلام وینا دا دې ښه ونه کړل. دا کم دوه چې دې مړه کړل دوی خو په هغې کې شامل نو په ظالمانو کې، او دوی سره زما معاهده ده، دوی سره زما لوز دی، او کافران خو زما معاهده ده، دا دې ښه ونه کړل. ګوره نو اوس به څه کوو؟ نو صحابو ته یې وی چې د دوی دیت به ورکوو. ګوره د هغه ظالم قوم دوه کسان دي، خو د پیغمبر علیه السلام معاهده ده ورسره، وی دی په هغې ظلم کې شریک نو دی دیت به ورکوو. نو دغه مدینې منورې یهودیانو بنو نذیر هغې سره د پیغمبر علیه السلام یو معاهده وه. نو نبی علیه السلام هغې بنو نذیر ته سوال جواب وکړ چې مونږ د دې دوو کسانو دیت ورکو، سلو خان د یو او سل د بل، نو تاسو ما سره په دې کې امداد وکړئ. بنو نذیر ورته نبی علیه السلام ډېره ښه ده صاحب، راشه مونږ سره یو نوړی ډوډۍ به مخورئ او مونږ به د دیت کې حصه هم درکړو. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان او څه ګڼ صحابه کرام لاړل. واته کسان، شپږ کسان د بنو نذیر علاقې ته چې څنګه لاړل، د دې یو دیوال یو کوټه وه، د هغې د دیوال خوا کې ورته څادر خور کړه په سوري، بستره مستره یې ورته واچوله. حضور پاک هم کېنو، صحابه هم کېنو، او ډېر ورسره ستړي مشي په خوشحالۍ وکړل او په مینې وکړل. او ویې صاحب بلکل موږ د سره په دې دیت کې مدد کوو. او میانځ کې میټینګ وکړه، د کوټې سر ته یې د میچنې پل خېجولی و، او یو سړي ته یې ویې غلې غلې به کېنې او دا پل به په نبي علیه السلام د پاسه راوغورځوي، مسله به ختمه شي. ګوره دا یهودیان ډېر سازشیان دي. خو بېغمه صحابه حضور پاک کېناستل، دې کې نبی علیہ السلام ته الله جبریل علیہ السلام راولې، وی ستا خلاف سازش جوړ دی. څنګه جوړ دی؟ وی سړي بره پل خېجولی د میچنې او در باندې راغورځوي. وی څوک هم؟ وی پاس او نیغ مدینې ته ځه، چاته غږ به کوه. بس نبی علیہ السلام د صحابو د من نه پاسېده، صحابو ته اډو غږ ونه کړ او نیغ روان شو مدینې منورې ته. خو چې دا سازش دوی کو هم، نو دې کې یو یهودي سلام هغه دې ملګرو ته ویې ګورې دا سازش مه کوئ. نو ما ته پته ده، قسم په خدای د خدای رښتونی پیغمبر نه شی وجلې، خدای به حفاظت کوي او خدای به خبر کي ظالمانو در باندې. مه کوئ. ګورې معاهده هم ورسره کړې ده، صلح هم ورسره کړې ده، لیکل هم ورسره کړي دي میثاق چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو. نو ګورې صلح هغه خپل لوز مه ماتوئ. هغې وی نه یاره بس خلاص به شو ته. حضور پاک نیخ پاسېده او مدینې منورې ته لاړ. نه ابوبکر خبر کو، نه عمر خبر کو، نه عثمان. د الله په دې کې یو حکمت و، خو هغه طالبانو خبره دا درته نه. صحابه چې پوه شو چې نبی علیه السلام خو پاسېد، هغې خو دا خیال و چې ته څه به او دس ماته یا بل څه کار به بل څه کار به اوس به راشي، چې رانغې. نو صحابه پریشانه شو چې نبی علیه السلام څه شو. نو دوی به ورپسې را پاسېدل، ګورې چې حضور پاک څه شو. او یهودیان خو پوه شو چې دا خو معلومیږي دا چې دی پوه شوی دی زمونږ په دې سازش باندې. نو چې صحابه څنګه مدینې ته رالل، حضور پاک په مدینه کې و، وایي صاحب ته خو را پاسېدې، مونږ خو دې پرېښودو. وایي ما ته جبریل اطلاع راکړه هغې ظالمانو میچنې پل به راخېجول، په مې راغورځاوه. یهودیانو ورته یې ویې صاحب ته ولې لاړې؟ وایي ښه ولې لاړم؟ وی برم چې د میچنې پل خېجولو او سړی م ورته کېنولو، تاسو خو د معاهدې خلاف ورزي وکړه. یو دا خلاف ورزي وکړه د یهودیانو، او یو بله یو خلاف ورزي وکړه. نبی علیہ السلام دې له دعوت ورکوي مسلمانان شئ. هغې ورته څه وی؟
وی داسې وکړه 3 کسه عالمان مونږ به شو 3 کسان او یو به تشي 2 کسه ته ځان سره کا نو 3 تاسو 3 مونږ به یو بل سره خبرې اترې وکړو نو که مونږ په خبرو کې کامیاب شو نو بیا به تاسو زمونږ ملګرتیا کوئ او که ستاسو خبرې ټیک وي نو مونږ به ټول قوم ستا ملګرتیا وکړو حضور پاک وی دا خو ډېره ښه خبره ده یو به زه شم 2 صحابه به شي را سره او 3 تاسو عالمان راولئ خبرې به وکړو که ما مطمئن کړل نو ټیک ته مسلمانان شئ که مې نه کړل مه کېږئ دوی څه سازش وکړو دوی چړې تېره کړې خنجرونه 2 مخیزې او هغې له یې د زهر اوبه ورکړې او هغه 3 کسانو ته یې ویل چې دا په جامو کې ځان سره پټې کړئ او چې څنګه تاسو او د نبی علیه السلام او 2 ملګرو سره ځان لشئ نو چړې راوباسئ غزارونه پرې وکړئ چې قصه خلاصه شي دی بل سازش حضور پاک ته فوراً خدای پاک حضرت جبریل علیه السلام راولي قرآن شریف کې الله ذمہ داری اخیستې ده مدینې ته چې حضور پاک لاړ نو ځان سره به یو څوکیدار 2 ګرځول دا په شریعت کې منع نه دي چې څوک ځان سره د حفاظت لپاره یو کس 2 ساتي نو فوراً الله قرآن شریف کې یو څو ورځې پس آیات نازل کړه والله یعصمک من الناس الله به د خلکو نه ساتي فکر مه کوه نو بیا هغه چې چا څوکۍ کوله هغې یې چوټي کړل وی تاسو ځئ وی صاحب ولې ځو وی الله زما د حفاظت ذمہ داري واخیسته الله به زما حفاظت کوي نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام نه راغی وی څه کوې وی دا 2 کسان ځان سره اخلم 3 د یهودیانو مولیان راځي هغوی ته څه وعظ نصیحت کوم چې خدای پاکي مسلمانان کې وی خبرې ته چې هغې سله راځي مالا به خدای بری را کوي وی باس ته دله نه راځي وی سله راځي وی په کمیسونو کې چړې تیره کړي دي 2 مخیزې زهرو کې غوپه کړي دي او په څه طریقه په تا غزار کول غواړي نبی علیہ السلام بنو نذیر یهودیانو ته وی دا مو بل سازش نو بنو نذیر والا یو سازش دغه وکړه د میچنې د پل بلې دا بل سازش وکړه او په احد کې د کافرو مرسته څه ناسه کړې ده نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته ووی چې زه خو مدینې ته رالم د دې یهودیانو سره خو ما معاهده وکړه چې موږ به په یو بل حمله نه کوو ضرر به نه رسو د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو دوی د هغې خپلې معاهدې خلاف ورزي کړې ده ځای چې په دې بنو نذیر ورشوس دې نه غټ ظلم بل کم کیدی شي نبی علیہ السلام سره صحابه ولاړ دام په دې 4مه هجره کې چې څنګه لاړ د دې نه محاصره واچوله د قلاګانو ګیر چاپېر نه راکوزېدل چې نه راکوزېدل نو د دوی چې د کجورو کم بوټي نبی علیہ السلام صحابو ته بعضې باغونه ولا پرې کړي سړی په بوټو خفه کېږي کیدی شي راکوز شي خو دوی بیا هم راکوز نه شو 15 ورځې صحابو او نبی علیہ السلام د دوی د قلاګانو نه محاصره کړې وه بیا ډېر درخواستونه وکړل نبی علیہ السلام وایي که ایمان راوړی اسم نشته ظلم هم ما سره کړی دی د چاړو د وجلو او د میچن د پل د راغورځولو او په احد کې زمونږ خلاف د کافرو مرسته دا ظلمونه هم کړي دي دا د تار څه معاف کوم کې ایمان راوړی او که مسلمانېږي نه ایمان نه راوړی بل اسم نشته جنګ به د سره کوم پرېږدم نه دې چې ډېر مینتونه وکړل نو نبی علیہ السلام ورته ښه نو بیا بل چل وکړئ دا چې دلته هم څومره کورونه ځمکې دي دا خالي کې د دې نه ځای بل خوا ځای هجرت پرېږدم هم نه دلته وی صاحب زمونږ مالونه چې دي وی چې څومره وړی شی یو شی چې کوم نه شی وړی خرڅوی به نه دلته ځای یو شی نو به دې په خرو په قچرو په اوښانو په اسونو باندې او په اوږو خپل سامان بار کړ دومره سامان یې خپل یوړو چې د کوټو کمې کړکۍ ورونو هغې وویستلی هم ځان سره یوړل څوک خیبر ته لاړل او څوک شام ته لاړل او چې کم ځمکې او کم کورونه پاتې شو هغه د مسلمانانو غنیمت شو نو حضور پاک چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو مهاجرینو سره خو څه نو انصارو خپل مالونه د مدینې خلکو سره نیم کړي خپل مالونه کور چې چا دوه به یو به مهاجر له ورکړ ځمکې چې د چا څومره وي نیمې مهاجرینو له ورکړې تر دې حده پورې یو صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو انصاری سره نبی علیہ السلام د رورولي جوړه کړې وه یو مهاجر یو انصاری به رونه کړل
وی دا ستا رور شو. بس مهاجر سره سو غریب سره. هغه سعد ابن ربیع رضی الله عنه وی دی خپل مهاجر رور ته وی ته خو زما رور شو کنه. وی زما مالم نیم ستا و نیم زما، راځه دا مال در سره تقسیم کوم چې څومره مال به دی نیم به ستا و نیم زما به. او دوه مې ښځې دي دوه، نو وی راشه یو پکې خوښه کا، نو چې کومه پکې ستا خوښه وي زه به ورله طلاق ورکړم، نو چې عدت یې تېر شي تا ته به یې په نکاح کړم. او به کې څوک داسې قرباني نن داسې قرباني انصارو کول دا نه چې ګنې ولېږه یو ښځه طلاق کوم تا له په نکاح در کوم، بیا به خلک وایي چې دغه نه وه خوښه، او یا به وایي چې دا بوډۍ وه ځان یې ته خلاصو دله په نکاح ورکوله. نه وی راشه چې زما په دوو ښځو کې د کومه خوښه دي درته پرېږدم او تا ته یې په نکاح کوم، ولې رور مې شوې. پښتانه وي یو ست وکړي بلې د موټي وباسي که څنګه ده، هغه وی داسې نه کوم. هغه هم داسې صحابي و، هغه وی بارک الله فی اهلک و مالک، وی ستا په مال او اهل کې د خدای تعالی برکت واچي. ما ته بازار خایا، زه تاجر سړی یم، تجارت مې زده دی، بازار راته خایا چې ځان له څه ګټه وټه وکړم. نو انصارو دا زبردسته قرباني کړې وه. مهاجرینو له خپل کورونه ورکړي، خپل ځمکې ول سره نیمې کړې وې. نو چې د بنو نذیر یهودیانو کوم علاقه نبی علیہ السلام ته په غنیمت کې پاتې شوه، نو حضور پاک انصار را جمع کړل. ورته وی دا د بنو نذیر چې کوم ځمکې دي او کوم کورونه دي دا خو غنیمت شو، اوس تاسو څنګه خوښه ده؟ که تاسو وایې چې نیم مهاجرو له ورکړم نیم تاسو له هم چې ستاسو خوښه وي نو داسې به وکړو. که تاسو وایې چې مهاجرینو سره ستاسو خپل کم باغونه او کورونه دي ابه تاسو ته واپس کی او دا به زه انصارو له ورکړم، انصارو سره چې ستاسو کم باغونه دي دا مهاجرو سره، نو ابه تاسو ته واپس کی او دا به زه مهاجرو له ورکړم. څنګه هم خوښه ده چې څنګه انصارو ته وایې ستاسو خوښه یې هغسې کوم. د انصارو دوه مشرانو سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ رضی الله عنهما هغوی پاڅېدل. ګوره د حضور پاک قربانۍ ته ګوره هغوی هغې ته ګوره. زمون خو یو مشوره ده، وی زمون خو یو مشوره ده، وی هغه څه وی دا مالونه چې څومره دي د بنو نذیر د یهودیانو دا زمونږ د وروڼو له ورکړه دي، مهاجرو له زمونږ نه دي پکار، او مونږ چې کم کورونه او کم ځمکې دوی له ورکړي دي هم تې واپس نالو، هم تې نالو د دوی دي او دام دوی له ورکا. نبی علیہ السلام داسې نه کوم، داسې به نه کوم. که دوی له دغه مالونه ورکوم نو دوی به تاسو ته بیا ستاسو خپل کورونو ځمکې واپس کوي، او که تاسو ته خپل ځمکې کورونه نالی نو بیا به په دغه ځمکو کې تاسو له به نیمه درکوم. نو بیا حضور پاک داسې وکړل چې د هغې بنو نذیر هغه ځمکې هغه مهاجرو له ورکړې، هغوی ته یې وایي چې تاسو سره د انصارو کومې ځمکې او کورونه دي دا دې ته واپس کړئ. دا د بنو نذیر واقعه چې وه دا هم په دې 4مه هجره کې شوې ده. په دې 4مه هجره کې یو بله واقعه هم د نبي علیه السلام پېښه شوې ده. په احد کې چې کله ابو سفیان ته خو ډېر لوی په روب کې او په ډېر لوی جوش کې روان شو که نه، ځکه چې 80 کسان صحابه کرام پکې شهیدان شو. نو دی ابو سفیان نبی علیہ السلام له یو دمکی ورکړه، وی داسې به کو چې کال پس به بدر کې تاسو هم راځئ موږ هم راځو، یو جنګ به بیا کوو. موعدنا بدر، زمونږ او ستاسو د جنگ بدر مقام شو او کال نیټه شوه، او لاړم د نوي کال پس به بیا راځئ. چې کال تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وعده مطابق په شعبان کې ځان سره صحابه کرام واغشتل او بدر ته لاړ. وی دې چې ابو سفیان مالا چیلنج را کړی، مالا دمکی را کړی، دې چې زو دې ته بدر صغرا وای. لاړل نبی علیہ السلام، خو چې څنګه لاړ بدر ته ابو سفیان ته چاغلی وی چې تا خو مسلمانانو له دمکی ورکړې ده، ګپ ته لګاو که رښتیا دی وی ولې؟ وی مسلمانان خو راغلي دي بدر ته.
دیو نه ویری لا نه دې څلورم هجره کې یو بل واقع پیښه شوه. یو بل جنگو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض قبایلی خلق وریر مسلمانانو ته نقصان ضرر رسو. نو پیغمبر علیہ السلام غزوه ذات الرقاع نبی علیہ السلام د هغه خلقو د دباو کولو د پاره د جنگ په غرض نه چې جنگ وسره کو د هغه خلقو د دباو کولو د پاره ځان سره څنګه شمیر صحابه کرام واغشتل اولاد چې په دې قبایلی علاقو باندې بلک وګرځو او موږ به د خپل قوت او طاقت د کافرو ته وخایو نو چې زموږ د مسلمانان د پامن شي. د حضور پاک پکې یو دو واقع یو دو معجزې پیښې شوې په لاره باندې چې واپس کله راتلل. بخاری شریف کې حدیث دی یو صحابي وایي چې موږ به کوم ځای دمه کوله موږ به داسې ځای کې دمه کوله چې هلته به اونې وي چې سوري پکې او د نبی علیہ السلام به دا حکم و چې تاسو به ګورئ دمه د لارې د پاسه نه کوئ داسې ځای کې به دمه کوئ چې لار به کوله وساتئ. یو د کیکر د اونو یو شاړه علاقه وه هغې کې مونږ دمه وکړه نو صحابه د اونو لاندې خواره شو او پرېوته ستړي ګرمي وه او چې کومه ګوره اونه وه نو هغه مونږ پیغمبر علیه السلام ته پرېښوده. دا به زمونږ قانون و چې کوم به اونه به ګوره وه او سورې به زیات و هغه به مونږ حضور پاک ته پرېښوده. مونږ هم وده شو بې غمه ځکه دغه وخت کې د جهاد نه واپس راغلو دشمن شته دی نه او حضور پاک هم وده شو او موږ خپلې تورې د اونو د اخرامونو پورې ویزان کړې او نبی علیہ السلام مبارک هم خپله توره د اونې اخرام پورې ویزان کړه. اوس چې زه راویښ شم هغه صحابي وی او ومې کتل نو نبی علیہ السلام سره یو سړی ولاړ دی وی ما ته اشاره وکړه چې دلته راشئ. وی مونږ ورلو مونږ وی خیر دی صاحب دا سړی څوک دی؟ وی زو دومه او دا سړی راغی او چې څنګه راغی نو د ما توره راواغشته او د تیکې نه راوویسته او د تورې په هغه کشارو زه راویښ شوم. وی چې راویښ شوم ومې کتله نو توره ورسره کولو په لاس کې ده د تیکې نه بعد او ما ته وی چې ما نه یریږي دا کافر مې چې تا نه ولې یریږم تا نه یریږم که د خدای نه یریږم. وی ما ته وی چې څوک به دې رانه خلاصوي دا کافر راته وی غورس یې نوم و غورس څوک به دې رانه خلاصوي. وی ما وی چې الله به مې نه خلاصوي. وی چې دا مې وی په رپېدو شو او رپېدو سره توره راواغېسته او تیکې کې واپس بنده کړه. وی توره ما راواغېسته او بیا مې ورته وی چې ما نه به دې څوک خلاصوي. وایه اوس وی دا دې مخامخ ولاړ دی. اوس ګوره دا هم د حضور پاک معجزه وه. سړی راغلی په سازش و ټول صحابه پرېښودل او نبي علیه السلام له راغی او بیا داسې سازش و که پیغمبر علیه السلام یې غزار کو خو هغه سره خلاص کې څه نه لیکن الله د حضور پاک مدد وکړ او د هغه د هغه اواز بدون رو پرېوت چې تورې واپس دننه کړه. وی ما نه به دې څوک خلاصوي په رپېدو شو او بیا صحابو ته نبی علیہ السلام وی وی زه معاف کوم غږم ورته نه کوم ما معاف کو د هغې اثر په هغه غورس دا پرېوت چې هغه خدای مسلمان هم په دې سفر کې یو ځای کې صحابو ته نبی علیہ السلام د مخامخ دره کې به څوک څوکۍ وکړي ځکه مونږ خو شپه دلته اوسېده کېږو خو یریږم چې د دې درې نه چې ته کافر په مونږ حمله ونه کړي را نه شي او یا د دې درې نه په غشو را باندې غدارونه ونه کړي څوک به داسي چې هغه به دقه دره کې څوکۍ وکړي. دو صحابه وی صاحب دا څوکۍ به مونږ وکړي نو ښځه لړ شئ دغه دره کې مخامخ ودرېږئ او د دغې نه طرف نه زه یریږم د حملې زما څوکۍ کوي. نبی علیہ السلام صحابو ته وده شئ او یو اعلان یې وکړ وی چې څومره ملګري یې په دې لاندې میدان کې یو کس به نه ودرېږي ټول سملې په ځمکه وده شئ او چې څومره څاروي دي نو څاروي یو کس ولاړ پرې نه دی څاروي سمله وی تړی
اوخانو له چې دا کونډه وتړي او بیا سمې له بیا نشي پاسې دی وی صاحب دا ولې وی ماته الله یو اطلاع راکړي او طوفان راځي او هوا او داسې طوفان به راځي چې که کم سړی ولاړو نو چتای وي او که کم ساروی ولاړو به موچتای حالانکه د ماښام نه د طوفان او د هواړو څه پته نه لګېده الله همغسې وکړه د شپې طوفان راغی صحابه خو ملاستو هېڅ تکلیف ورته ونه رسېد او صحابه خو څاروي تړلي نو څاروي بېغمه په خپل ځای ملاستو هېڅ تکلیف ورته ونه رسېد او یو دوه کسانو هغوی د حکم خلاف ورزي وکړه هغوی ولاړ پاتې شو چې ولاړو نو هغوی هغه هوا اوچت کړل او مخامخ دوه غرونو د غرونو د پاسه یې ورغورځول بلکې یو روایت کې راځي چې یو اوښ ولاړ پاتې شوی و نو هغه اوښ هم دې زول طوفان اوچت کو په غر د پاسه یې ورغورځول هغه دوه کسان چې په دره نبي علیه السلام مقرر کړل هغې کې هغه یو صحابي دی بل ملګري ته وایي داسې کوو څه به دواړه ویښ یو خو داسې وکړه چې نیمه شپه به زه څوکۍ وکړم تو د شا او بیا به تا را پاسومه نو باقي نیمه شپه به ته څوکۍ وکړې او زه به خوب وکړم وی ډېره ښه دا یو ملګري وده شو او چې دا بل چا څوکۍ کوله د وی راشه نفلو باندې ودرېږه نو بس مخامخ به درې ته ګورې دره به هم درته ښکاري خلک به هم ښکاري نفل به هم کیسه به ولاړې په نفلو کې او د حضور پاک د پیشنګویۍ مطابق په دې دره باندې دشمن را روان دی اوس هم په دقه سوچ دی او تیرانداز دشمن دی غشو ویشتو والا چې مونږ ورشو او په مسلمانانو باندې به په غشو غزارونو نو غشي چې دوی دی او په غزارونو کې بلا صحابه به شهیدان کېږي چې وی قتل چې دلته خو سړی څوکۍ ته ولاړ ناغي په غشي غزارو کو چې ټس شو دا صحابي په دې خېټه ویشت دی خو لګیا دی په مانځه دی چې خېټه ویشته د په هغه مانځه کې هغه شیونه واخوې غورځاو خپل منځ کوي هغه دا خیال راغی چې سړی خو ونه لګېد که لګېدلی خو پروت و بل غشي باندې وویشت دی په بلو لګېد چې ولګېد غشي زر ویست اخوې غورځاو هغه چې وکتل چې سړی خو رپي نه غشي مې جوړ خطا لاړه ځکه شپه ده سپومۍ ده چې ټس شو به بل غشي وویشته او چې دی به په غشي ویشته بس د به غشي ویشته راوښکه اخوا بیا غورځاو ګورې غشي وښکل څونه ګران کار غشي څه د ګنډلو ستن خو نه چې بار به وځه غشي وزرې وي هغه چې په وجود کې ورننوځي نو هغه وزرې پر خېټه غوښه کې ونښلي بیا نشي رستی او چې راوباسې یې نو بیا هغې سره غوښه روځي وینې تې اوس بیږي چې وینې ته بیږي نو هغه بل ملګری را پاسېد د ده په دې وینو باندې لون شو را پاسېد چې ویې کتل دې په مانځه ولاړ دی په ده منظر مختصر کو سلام یې وګرځاو هغه ورته وی څه چل دی وی د ادارې نه څوک دي هغې غاړو په ما باندې غزارونه وکړل او زه خو یې ویشتم نو یې نیکبخته ما ته دې په هغه وخت ولې نه وی په هغه ټیم به دې راته ویلي وی یاره مونځ مې شروع کړی و پکې یو صورت مې شروع کړی و څومره شوق او د حضور پاک څومره تابعداري کړې ده په دې جهادونو قسم دې دین د دغه عالم او د دغه حافظ او قاري په سینه کې محفوظ پاتې شي او بل ته ورسوي دا خو نبی علیه السلام خو دې له داسې نه کړی چې دا یو به قاري او باقي دیني او دا یو د علم وکړي او باقي دیني او دا یو د زوی د عالم جوړېږي او باقي دیني نه هر چاته قرآن خولی هر چاته احادیث خودلیو هر چاته عقیده خودلیو هر چاته عمل خودلیو هر چاته اخلاق خودلیو نو د دین بل تا رسول دا د هر مسلمان ذمہ داری ده علم زده کول د هر مسلمان ذمہ داری ده قرآن زده کول د هر مسلمان ذمہ داری ده او دین بل تا خودل د هر مسلمان ذمہ داری ده الله دې په دې ذمہ داری کې مونږ کامیاب کړي رب العالمین چې څومره مریضان دي ته ولا شفا ورکړي الله دغه صحابه کرامو چې کومې قربانۍ ورکړي د خدای د هغې اجرونه ورته نصیب کړي خدای مونږ هم د صحابو په نقش قدم باندې روان دي خدای چې څوک په څه پریشانو کې مبتلي هغه په خوشحالو باندې بدله کړي خدای هم زمونږ د ټینشنونو نه وساتي خدای د مخلوق د شر نه مو ساتي پروردګاره که څوک تنګدستي مقروضاني خدای ته قرضونه خلاص کړي رب العالمین چا د څه مشکلات یې هغه په خوشحالو بدل کړي الله که څوک په دې مجلس کې بیماران یا په کورونو کې ټول له شفا ورکړي زمونږ د دې جمع یو ملګری دی هغه روندار وفات شوی پرون هغې ته دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي افتخار حاجي صاحب روندار و الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې لوی سفر د آخرت د خوشحالو کړي او که نور څوک وفات شوي وي زمونږ په دې سیزو کندې کې دغه
مرزا صاحب دین ګور وفات شو، الله دې هغې مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات الله دې ټولو بخي. رب العالمین که څوک جمدي دې موږ د اسلام او د ایمان د هدایت زندگی نصیبه کړي. بچیم د لوفرو د جن نه وساتې. د چا اولاد نشته خدای دارینه صالح اولاد یې نصیب کړي. او څوک په رنځونو کې مبتلا دي خدای رنځونه په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. آخر وخت کې بخوري دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. نه فصل خرڅ کی د پټي فصل خرڅ کی نو که قرضدار دی او کنه دی هغه کې به عشر ورکړي. یو سړی د 40,000 موټر سایکل دی او د پقر دی ګران خرڅول شي. پس نقد او ارزان او په قرض او ګران دا په شریعت کې جایز دي. دا الله نعمت ته لور د خدای رحمت ته نو خلق په دی ولی خپکیږي. نو چې څوک په خپکیږي دا غوي توایا من غوایو چې کچاله يهب لمن یشاء اناسا چاله خدای لونه ور کوي و يهب لمن یشاء الذکور چاله خدای نارینه ور کوي او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله دواړه ور کوي الکانو جنکه و یجعل من یشاء قیما څوک شان کی. نو په لور خفقان نه دی پکا. دې زمانه کې هو زما خپل زوج چې لور د دوی نه لوی خنه عمل زوی چې دی نو دا دومره دعاګانې پلار مور ته نه کوي لکه لور چې وده سونه دعاګانې دا ګورې ما ته پته. او زوی د پلار خوري وته دعا نه کوي، لور پردی خوري او مور او پلار ته دعا کوي. نو دې کې ایس خفګان مه کوي. قسم دې بعضې دا لونه د 60 زامنو نه د پلار دپاره بهتري، د 60 زامنو نه یو لور ولا بهتري د آخرت په بنیاد باندې او دنیا کې هم خدمت کوي. نو په دې اړه خفګان نه دی پکار. دا خو د خدای د طرف نه یو داد دی. صرف دومره ده چې خلک زامنو ته په دې خوشحالېږي چې یو نسب هغه د زوی سره تعلق لري بلکې نسب یې باقي پاتې شي. نو دقه یو خبره ده پکې. او دغه لور خو د بل کور ته لاړه شي، زوی د ده په کور پاتې شي. نو موږ پکې دا ټکې وایو، عموما تاسو هم دا وایئ د اولاد دپاره دعا کوئ. نو دا وایي د نارینه اولاد خو صالح او نیک غواړئ چې صالح او نیک چې د مور پلار خدمت خو کړي که نه. دا یو دوه ملګري دی هغوی دعا غوښتلې ده، نومونه یې هم لیکلي دي او پریشانی ده. الله دې پریشانی په خوشحالو باندې بدله کړي. ګرانو مینوالو زموږ د دکان پته یاد ساتئ. صدایدین اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سنٹر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ کلی دکان. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.